پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شې، وخت په خیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب، پاکستان له افغانستان څخه غوښتنه کړې چې د دوی امنیت باید کابل ورته تضمین کړي. فکر کوئ چې په نړیوالو اصولو کې یا په ټوله کې د نورو هیوادونو اړیکو ته په کتو داسې یو څه په رښتیا هم شته دي او که نه په ټوله کې غیر قانوني دي؟ مننه جناب لاله صاحب، تاسو ته تخنیکي همکاران لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. یعنی یقینا دا خبر ما نن واورېدم، یعنی ما ته خندا راغله، یعنی ټول خلکو ته خندا راځي چې دا کورنۍ امنیت دی په هغه هېواد باندې چې ته هغه ته ضعیف هېواد وایې، ته هغه ته بې ثباته وایې، ته هغه هېواد ته وایې چې شتمنۍ چې نه لري، او بیا راځې بیا هغه تاییدوي چې هغه زبرځواک هېواد ده، قوي هېواد ده، له تا نه غښتلی ده. بله دا یو. بل په همیشه نارې وهي چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده، ټي ټي پي په افغانستان کې ده، بیا وایي چې پاکستان کې امنیت ټي ټي پي خراب کړی. خو دلته چې دلته بیا څه کوي؟ نن بیا تاییدوي چې ټي ټي پي پاکستان کې ده، افغانستان دی وغواړي ته کنټرول کړي. کله وایي دلته ده، کله هلته وایي دلته ده، کله د خپله خبره ځل نقیص کول. بیا کله چې تا ته ویل کېدله چې دلته مداخله مه کوه او دا مه کوه، بیا دا مسله کورنۍ د افغانستان ده. نن بیا ټي ټي پي د موږ خبره شوله، یعنی غیر مستقیم دا تاییدې سره ټکه پورې د موږ خاوره ده، او هلته څه کړنه کېږي هغه مسؤلیت افغانستان مرکزي اداره لري. دا بیا صحیح. بیا نور له غجې نه د کډه بار که وسلې لرې کله تر اټک نه یې خواته د جلم نه تر شیرخان قلعه مارګلې نه یې خواته به ته ډډه دې واړې. د جلم بازار د موږ اخري سرحد له هندوستان سره و، ځکه ته دا منې اوس هلته چې څه کېږي هغه باید افغانستان مسؤل دی. بغیر هغه نه څنګه د تا چې 6 میلیونه پوځ لرې، 6 لکه، او تر 1 میلیونه پورې ملیشې نو نور، او په دیوران فرضي کرښه دی، افغان تارم بند کړه د امریکا په پیسو، امریکا درته بند کړه، د روس سعودي په پیسو. بیا دا د صفایي د دراواله دا راځي وځي بیا ورته ناست دي. بله مارد صاحب، فکر نه کوئ چې دا په ډېره بښنې سره فکر نه کوئ چې دا د پاکستان له لوري څخه یو ډول بانه جوړول دي، یو ډول اوبه خړول او ماهیان نیول دي؟ نه دا داسې چې موږ بارها ویلي دا یو پروژه ده، صفا خبره. زما موخه مذاکراتو کې ده مارد صاحب، زما موخه مذاکراتو کې ده چې مذاکرات کې دوی دا ډول غوښتنې لري. نه مذاکراتو باندې دوی باور نه لري، دوی ژمنه دي ګوره په نس کې بلدا کوي. بله یو خو مذاکره کوم، بل خو ډزې کوم. یوې خو مذاکرې ته زما د سولې خبره، بیا راځم باندې کوم ټي ټي پي بوزه ته کنټرول کړه. لکه موږ چې ورته وایو چې راسه دغه یو ډله پیدا سي په افغانستان کې، ورته دا پاکستان راس دا ویس اسلام آباد ته کنټرول وکړه. دا امکان لري مثلا کوم چې تاجکای، چشنای، نوزت اسلامی تاجکستان او څوک راسي، یا کوم جيش العدل ایران راسي، ورته راس دا ویس ته کنټرول وکړه. بله ګورې دا ما ویل دی باندې پرمې پدې کې دا پروژه ده. بله دا ګورې په دا وخت و پروژه غر ورکړې د خپل اهداف لپاره، د پکې کمیشن اخلي، د سیمې وادونه په خبر دي، ټول په پیږي په دې غواړي تعدیل جوړ کړي، د سیمه نارامه کړي. بنا افغانستان لپاره پکار ده، تاریخ خودل چې پاکستان ژمن نه ده، ثبوت فرنایس بن بولدک ده. دلته دوه کار باید وکړي، یو د سیمې وادونه باید په خبر کو، یو ناسو سره وکړو چې پاکستان د غرب په اشاره دغه سیمه بې ثباته کوي، دا تعدیل ټولو ته د راځي تدابیر ونیسي په جمع، او دننه باید امارت اسلامي خپل تدابیر اظهارات ونیسي. که چیرې ډزې کوم عمله کوله بالمثل عمله پیو کې حد اقل د شاته باداران پوسی چې دا وطن به صاحب نه ده او آرام ورته نه کینی، خپل دریز کې او تغییر راولي. بغیر هغه کډوار راوستل، له بلې خوا بیا دلته جګړه کول، هلته بیا مذاکره باندې کې ناصر دا خو سیاست ته کوي چې کله چې میز ته ځي ډګر د جګړې به ګرم ساتي امتیاز یا توهل کوم امتیاز دی، د سول امتیاز نه، هغه پروژه او پلان تطبیقول
امتیاز اخیستو دپاره چې هغه فشار راوړي. درست مارج صاحب پاکستان په کومه ژبه پوهیږي؟ مارج صاحب په ډیره بخښنې سره پاکستان په کومه ژبه پوهیږي؟ دوی برید وکړ، اسلامي امارت ورته کلک ځواب ورکړ، ترڅنګ ډیپلوماسۍ کې هم هغه څه چې ټولو ولیدل چې د قطر په ناسته کې بیا د ترکیې اوس نن بیا ډیپلوماسي هم ورسره کارول شوې، جګړه هم ورسره کارول شوې. پاکستان په کومه ژبه پوهیږي مارج صاحب؟ پاکستان خو چارواکي واضح درته شرع نه لري، دغه اتاویا کاله خو سره ده پر مشراب خبره که سبا ته وناسه اپولوجایز دا خپل مشران یو خبره کې پر ابر وزیر خارجه ویل او موږ ته شین چای سکلو په کابل کې تاوان وکړ. د دې اوس وخت نه صدا سره تشویق دا ډیره به شرم به عزت خبره د ځان لپاره دی کوي خو هغه یو بل آباد لري په صورت باندې یعنی د به شرمارنګي له خلی وزي په پارلمان په دوی همیشه داسې کار کړی دا کوم چاته مخ لري نه ایران ته چین سره مو هلوس نه افغانستان خو ټول خلک تباہ برباد 1 میلیون ته کې جای ورکړي هغه به مشکوري 40 ملت زوراوله 40 ملت په ضد جنگ کړي. بل پښتنه دلته دا مارش په ډېر بخښنې سره بل پښتنه دلته دا چې حالته مذاکرات تر سره کېږي په ترکیه کې لوړپوړي پلاوت لري د دوړو هیوادونو لخوا. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وخت نا وخت دا څرګندونې کوي چې که د بیلګې په توګه که مذاکرات کامیاب نشي موږ به دا وکړو یا به د بیلګې په توګه موږ به دغه اقدام واخلو. فکر کوئ دغه خپله د مذاکراتو د روند مختل کولو لپاره به دغه خبرې نه زه ګوره په سرات درته وایم دغه د امارت اسلامي طالب چارواکي په سرات باندې خبر دي چې دا مذاکرات بې نتیجې دي او کومه پایله نه لري او نه په پاکستان باور سره مارم دوی ځان نه ملامتي افغان نور به ځان ملامت نه کې سبا توې چې مذاکرې ته رانغله یا په میز کې ناستل یا اصول ډیپلوماټیک امرات نه کړل. دا ګوره په اوس چې رئیس خبرات مخکې مبینه لګلای و یعنی دوی هم پیږي نړۍ هم پیږي د سیمې وادونه خپل پاکستان خبره دا خبره زړه نقیس کولو بیا نقص کول بیا بیرته بیا کله چې حمله پیوسي بیا عذر کول کله بیا ګواښ کول کله وایي چې طالبان د موږ د اصل لاندې کله بیا وایي طالب نه موږ ډارېږو په موږ حملې کوي کله وایي ټي ټي پي په افغانستان کې ده کله وایي ټي ټي پي په پاکستان کې حملې یعنی ادرس بدلول دي مارج صاحب بالکل دا څه مشکلات دي دا په غربي برنامه د ګوري چې برنامه جوړي چې زمان او مصرف تلفات جوړ کیږي بیا ماتلیږي چې څو نور اهداف مسره وځي کی لکه په تادي جوړ خپل عارفانو ته داعش دا راوصل انتقالول مرکزی اسیا او د جې وته دلته بیا نو پاکستان په کې اهداف لري دغه د غلطو پالیسي لوجه نه چې خلک راپورته سوي دي او چین راغله دا د مهارول دا ادرس بدول خلک راوصل دي خو دا بیا بل مسله ده زمينه بر د داعش نور تروریستي ډلو ته د کډوالو پرون د بل پرون راتیرولو بیا خپل کډوال مجبورول پیسې ډالر ورکول جذبول دا بیا څنګه بل پروژه ده همدغه څه تعدیل جوړول چین ته یا مثلا مرکزی روسیې ته دا بیا نور پروژې دي مختلف ټول سره وجکي پنجاب امریکا او غرب باګراند ته سره پټې کړې دي بے ثباتی جوړول طالب نړۍ ته خود چې مثلا دا افغانستان کې بے ثباتی جنگ د جګړه ده د سولې خبرې یو داسې کړه داسې باندې کړه چې د کوم چوي جنگ ده مقصد دا اعلان کول سوله یعنی بے ثباتی د ولا ملل متحده شورا امنیت او فیصله وکړي امریکا او غرب تلار سره خو بے ثباتی د منطقه چې بے ثباتی ده د افغانستان خلک چې د امنیت هر شي جوړ تیار دي دا فشار نه راوړل د بل خواته فشار په امارت اسلامي راوړل چې دوی هغه دوی خواسته ومني دغه پلان سره تطبیقي دا ومني لار ورته څو شی فکرانی سی بیا دا جوړي څنګه چې یو پروګرام مختبوزي خلاصه پاکستان هیڅ وخت خپل خبرو ته وادو ته لاستیک ته کمیټو ته کمیسیونو ته نړیوالو اصولو ته اعلامیو ته هیڅ وخت ځم نه ده ځکه تر شایم لا تړي د نړیوال زبځواک هیواد ولر ده به دریغه به شرمه هر عمل چې ورته افغانستان دولت یا تدابیر ونیسي یا د مولا بیت الله اخوند د جهاد فتوا ورکړي چې د وړاندې فتنه فساد تلته د امریکا او روسي چې رايالته ده جهاد به اعلان ډیره زیاته مننه مارش صاحب په خبرونه کې تاسو حضور څخه نړۍ منندوی يم کور ما باد چې مکتمه وخت راکړ